له الله نه پرته له بل چا نه غوښتنه او غوښتل تر کومه حده پورې جایز دي؟ یو بزرګ او عالم وایي که له یو انسان نه یو څه وغواړې، هغه که د وظیفې غوښتنه وي، هغه که د مال غوښتنه وي، هغه که د هر څه غوښتنه وي، نو یو ځل د هغه نه غوښتل جایز دي. دوم ځل هم د دې په خاطر چې شاید د هغې د یاده وتلي د یادورۍ په حد کې هغې ته یادول او غوښتل دا هم وایي جایز دي. خو دریم ځل له انسانه غوښتل شرک ده، او نن سبا اکثریت انسانان په دې ګناه کې اخته دي. د مونږ د ټولو ذلت واحد ټکی دا ده چې مونږ له الله پرته له نورو هر څه غواړو. الله ورکوونکی ده، الله په هر څه خبر ده، الله پوهیږي، الله ستا موقف، ستا رزق، ستا صحت، هر څه د الله په لاس کې دي. مونږ ولې دا ادرس غلط کړی ده؟ مونږ ولې تل له انسانانو غوښتنه کوو؟ ولې تل انسانانو ته په تمه کې یو؟ ولې له الله پرته بل چا ته تمه لرو؟ سته څوک په دې نړۍ کې چې زموږ ضرورتونه پوره کړي؟ نو یوازینی ادرس د غوښتنې هغه زموږ رب العالمین دی. نو له نورو انسانانو نه په ډېر څه غوښتلو، تکراره مو غوښتلو کې خپل حیثیت مه غورځوئ او د شرک په ګناه کې ځان مه اخته کوئ.